السلام علیکم ګرانو ملګرو انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وای راته لطیف مهربان یم بیا هم ستاسو خدمت کې زموږ د نن ویډیو چې ده موضوع دا ده چې زه تاسو ته غواړم یو خبره وکړم چې که تاسو ما ویډیو مخکې لیدلې وي ما تاسو ته راهنمایي کړې وه د پیپال باره کې نو زه نن تاسو ته ثبوت یې ښیم چې ما په افغانستان کې له پیپال سره خپلې پیسې لاسته راوړې خو تر هر څه دمخه له تاسو نه زه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو زه هر ویډیو چې اپلوډوم تاسو له نورو نه مخکې له هغه نه خبر شئ او ورنه ګټه پورته کړئ نو راځو دې ته چې زه اول تاسو ته خپله ویډیو وښیم چې کې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو څنګه کولی شئ په افغانستان کې البته د پیپال اکاونټ جوړ کړئ صحیح دی په دې تمه چې هغه تاسو ویډیو تاسو کتلی وي دغه دی د ما هغه ویډیو البته دا په دري ژبه باندې دی زه په پښتو هم تاسو ته دا ویډیو ډک کوم خو تاسو اوس کولی شئ دغه دري ویډیو نه چې ما په دري ژبه ډک کړی دی نه تاسو ګټه واخلئ دا ویډیو ما تاسو ته دا لینک ما دلته شیر کړی دی ګورئ تاسو ډسکرپشن ته که راشئ تاسو کولی شئ په دغه لینک باندې ګورئ په دغه لینک باندې لینک سایت پیپال په دغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو به راشئ هماغه د پیپال سایت ته چې څنګه تاسو به کولی شئ د پیپال اکاونټ په افغانستان کې جوړ کړئ نو دا ویډیو چې تاسو وګورئ تاسو به دا درته آسان شي یعنې دا به زده کړئ چې څنګه کولی شئ تاسو په افغانستان کې د پیپال اکاونټ جوړ کړئ او بیا دې نه بعد اوس زه تاسو چې هغه کوم زموږ موضوع ده اصل په هغې باره کې راځو چې هغه دی زه تاسو ته هماغه ثبوت در وښیم چې موږ په افغانستان کې پیپال سره پیسې لاسته ما راوړي ګورئ تاسو یو ویب سایټ دی په نامه د ZAGL دې ویب سایټ باره کې زه تاسو ته یو ویډیو هم جوړوم چې دې کې تاسو کولی شئ لینکونه شیر کړئ او پیسې وګټئ دې ګورئ ما لږ څه کار کړی او تقریبا 2.0 سنټ او $2 او 0 سنټ دا ما په 1 تاریخ باندې دا ما سند کړه خپل پیپال اکاونټ ته چې دغه ما ایمیل ادرس محمد لطیف مهربان @gmail.com په دغه ایمیل ادرس کې مې ما چې دغه پیپال اکاونټ دی هغه ته مې سند کړه نو ما ته دغه دی ګوره تاسو دا ما پیپال اکاونټ په افغانستان کې مې جوړ کړی ګوره ما ته ښیي چې تا ته پیمنټ فرام ZAGL کې شوی درته $2 او 0 سنټ وو چې 40 سنټه دوی خپل کمیشن یا هغه ترانسفر کولو فیس ته نه ګرځوي دوی ته چې راځي او $1 او 80 سنټه ماته پاتې شول چې دغه نه زه کولی شم آنلاین خریداري وکړم په افغانستان کې دغه پیسو نه خپل کولی شم چې آنلاین خریداري وکړم دې باره کې چې دا پیسې مونږ ولې نشو سند کولی آیا مونږ سند کولی شو خپل داخلي بانکو ته یا دا باید څنګه مونږ او تاسو وباسو په افغانستان کې دې باره کې به زه را روانه ویډیو کې تاسو سم مفصل خبرې کوم چې څه مشکلات دي آیا مونږ ویستی شو دا پیسې افغانستان کې که نه سو ویستلی او که ویستی سو کومې لارې دي چې باید هغه باندې مونږ کار وکړو تر څو دا پیسې مونږ په افغانستان کې لاسته راوړو او وباسو ورنه ګټه واخلو ښه ګرانو ملګرو دا خو د مونږ ویډیو نن د پیپال باره کې نو په دې هیله چې تاسو مونږ بله ویډیو وګورئ او پیپال اکاونټ په افغانستان کې جوړ کړئ او کوم سایټو سره تاسو کار کوئ هغوی کوم پیمنټ چې پیپال دې لر نه کوي تاسو به خپل هلته د پیپال جیمیل ادرس ورکوئ مستقیما بیا هغه تاسو پیسې درته په 1 الا 2 ورځو کې درته رالیږي تاسو پیپال اکاونټ ته تاسو کولی شئ هغه پیسو نه ګټه واخلئ نو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو وګورئ او تاسو ورنه ګټه پورته کوئ نو تاسو کوم نظر کوم پیشنهاد کوم انتقاد هر څه چې لرئ کولی شئ ما ته فیسبوک کې میسج کې یا هم یوټیوب چینل کې کامنټ کې راته کامنټ کې هر پیشنهاد تاسو لرئ انشاءالله زه یې ګورم بیا زه تاسو ته په خیر چې څومره په کوم اندازه زه هغې سوال باره کې تاسو پوه شم هغه زه جواب درکوم او که پوه نه شم انشاءالله زه ریسرچ کوم زه پیدا کوم تاسو انشاءالله تاسو ته یو جواب درکوم صحیح دی نو په آخر کې له تاسو نه بیا هیله کوم چې یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې هم لایک کړئ تر روان ویډیو تاسو ټول په لوی خدای باندې سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان